نن چې می راشي ښکلی اشنا زبا کوما ناز ودا ګوري با په مینا مینا آها ګوري با په مینا مینا ماته په خندا نن چې می راشي ښکلی اشنا زبا کوما ناز ودا ګوري با په مینا مینا وای یادولې مې عمر دې ډېر دی یو خو د ځان نه زوره ډمه جوړه کړي چې ګورم دا شیشه به دې مخ ته نیولي او دا بس یې کا دونه میک اپ دې وکړو په ایمان چې د دې ټول کلي دا دیوالونه پې لیوېدل الله دې وشرمو خلک ښځې ته وي ځان راته تیاره وه او ته ما الټه بې عزته کې نو بس دی که نه بس دی نور ځان څونه ښایسته کې په دې کریمو دې ځان له دا کرده ورانه کړه الله نو زه سپینه مې یم ښه دا خو چې تاسو کو رالم نو دا شي رانه جوړ شو خرابه شومه دا خو چې ته راللې نو په ایمان چې په بوکیلو دي خو دا خو زمونږ د کور خوراکونه دي زه خو د خرچو واله سړی یم وګوره یې کله نه جوړه شوه کور خوراکونه دي ما ته پته ده خو ټول پردي دي چې چا نه فالتو شي هغه کور ته راوړي ښځې پرېږده دا خبرې ته ما ته زه ووایې چې څنګه هغه بله څه شوه بله خو تلې د ګاونډیانو کره هغې خو پیریان په ځان زر راولي بس هسې یوه خبره درته کوم وګورې دا ښځه راته ټیک نه ښکاري زه یم د دې به څلور پنځه ودونه شوي خرابه ښځه ځکه چې د مرشکي سره راله نو پوه شه چې دا څه ښځه نه ده اوس دعا دا کوه چېرته بل سره ونه تښتي مټیزه خو بسته شمنډې وخي وایم چې وتښتي ښه دا خو بوډا سړی دی ځان یې په نالت کړی وړه جینۍ د لور په ځای راتښتولې ده ته وګورته چې عجیبه خلک دی دا ماړه بس والله یو خبره درته وکړم ټول ګډ وډ دي زمونږ کور کې څوک شته نه زما نه بېغیر ته ما ته د اویشه وسې ستا نه بېغیر که نه بجلیګر مولا خبره دې را یاده کړه خدای دې ټول تبه وبرباد کړي زما نه غیر ته ما ته وایي دادا څه شو دادا هغه ودرې یو خدای دا د غرمې خوبونه کوي او په خپله دا متلې کوي وایي چې څوک د غرمې خوبونه کوي د هغه میخه نر کټي راوړي نو دادا او یو خبره درته وکړم بیا وي ما دا خوب لیدلو هغه خوب مې لیدلی دی پته ده دا دادا م راته پته د نیت یې خراب شوی دی د کله نه چې بیبي الله اخیستې ده که نه د ده نیت خراب شوی الله دې دا پلار خبره مې کوله که نه غوسه کېږه ګورې دا خوله د دینو دا کوم زما خو په کور کې دغه یو مشر دی او مشر خو د خدای د سپین نه ورکوي مشر نه دی مشره ده هغه خو ښځه ده دومره ژبه ده ورسره زه خو وایم ښځې یو کار وکړه چېرته درک وله ولګوه په غم یې واړو څنګه په غم واړو مطلب دې څه دی مړې کړم ښځه ولې وګوره چې په غم یې واړې الله نو راشه که تودېږي خلک بچو لودونه کوي هغه خو بوډا سړی دی اوس به هغه واده کوي داسې نه وایم وګوره که نه د ده په شان وله یوه وګوره که نه دا خو ته زه نه وایم چې جینۍ خو چې د ده په شان ورسته کټوي هغه وله وکړه د ده په شان څه چې د ده نه بدلې که نه اوس په دې عمر ودونه نه کوي هسې ښځې یو خبره سره وکړو خاین الله ګورې الله دله یو ښایست درکړی دی قربان په ایمان دا ټونه مخ دي دا ښایسته خندا والله چې ته وخاندې سي بس دا اړه مې باغ باغ شي نو څه وکړم دا ټول ستا مینه ده که نه بله خبره دا مې ته کوم چې هسې خو راته یو ځل ووایې چې آی لভ یو که نه I love you جان I love you وره درته د خبره کوم په سړیتوب کور کې اوسېږه د دادا قدر کوه عزت یې کوه بابا کېنه تاڼهدارې کېنه چې سړی راشي د بار نه نو خلک پاسي چې هسې مو کراله نو بس هغه پیسې دا تاسو یو بس دا خدای وربېته کړي دی که بل د پیشوګانو سره ستا نصیحت کولو دادا ستا خبره مې ورته کوله ویم دې دادا مانې چې دا باقي عمر هم تېرېږي یو ټېله غواړي سړی ور وغورځوي ویم چې ته دا عزت یو ښځه ولې وګوره بچې اوسې د پښتو خبره وکړې نه ډېره خدای دې ژوندی لره دا دغه خبرې چې غلې کېنه ته خو غلې کېنه دادا څنګه نن څه وزرې مزرې وهه که نه څه دي په درک کې کړي سهار مې وزرې ووالېګانې ته تلم نو وزرې مې داسې وواله دی هېڅ هم نشته دی ګاڼۍ ته وزرې مه وه ته ته پردو ورنو سرو کې ګوره ځان له ښځه صحیح کا د ده نه چل زده که بچې په چا به مې وډبې د کور نه برته بیا به څه کوئ نو په سرو کې ګوره که څوک د باندې راله ویې لګي اوبه راله راوباسه که نه
نو تاسو سړي نه چې ما له رشته وګورئ تاسو ما له نور څه وکئ مشر زوی چې د کم دی هغه خو ګرځي چې کم ځای کې ښځه ګوري راوچته یې د ځان نه طلا محمد باچا جوړ کړی دی یو ښځه دې په لاره نشي تللی په کار و چې په دې عمر یې تاله ښځه کتلی وي خو وشرمېدو نو اوس ما شرمېد هم خو راله نوم ګټلی دی دا ټک په پولې لیکلی دی زه د دیگه خیر چا څه سترګې نه شم غړولی داسې به وکړي چشمې اچوه که نه چشمې اچوه تورې نو بس ځکه چا څه ویلو ته وایي نظر مې کار نه کوي دک شان ته خو ماته نصیحتونه مه کوه ستا چې چا اورېدلي نو هغه دا ټک په سیند لاهو شوی دی د باندې خو زما خبرې هسې بدلېږي خبره وره څنګه لیکي باندون لته څوک زره سره یو سم باندې نه یو خبره مې ته کوله وکا هم خپه نشي ته ده یاره یو 15 روپۍ ما قامه پورې او ضرورت مې دې مریض دی راته یو کار دې 15 روپۍ ما ته وې نو ما به خره غشته وې کار یاره خبره دې په پدې شکل ځان مړ په دې میدان نو کومه بدانه خرګاډه غشته هغه خره خو زما ضرورت نو څه گنجائش ته نه کیږي یاره مې کېږي دا دې خر کس دی وته مې هغه کله ما دې ما به ګاډه راوځي دې شو دا دې کومه څه کا نو ګوره دا مال پیسې راکه ګوره تجارت کومه ته ډېر ډېر مې کړو ګوره دې لوډر دا داخله مو کنه زه دا خر واله مطالبه هم پیسې ده خاصه سیده خو چې دې ځخن کی ګوره بالکل ځه او طالبه نو څوک هم ځا سره پاندې طالبه اوسه 15 لزر ده هذا سيدة ته پیسې برابر کړه لوډر د لاخرم سره دې غمر اخلاص صحیح نو چیرې څنګه نسل هذا ده په مخه ده ته غلی شه ښځې ګوره دا خبره هم دې راواغسته چې په دې دادا سي د عمر تېرېږي اوس څه غم وله کومه خدای دې خوشحاله ساته بچیه الله دې له زندګي ده دا ډېره د کار ښځه وه زه چې لاړم نو دې ما ته په ډکه پلو چې دا ستړی یم چې زه ډېر خوشحاله شوم بس دغه خبرې کولو نو ما ورته ویل چې خیر دی دې راته له ویلې وایي دغلته حسن پري نومې دی وایي ډېره ښایسته ښځه ده وایي سرکاري تنخواه لري دا څه وې سلم دی بس دا به ټول په کور ما هغه دوکاندار ته ویلي نو ما سیګار مه جوړه راکړه که تی کاکا چاله دی مال په کور کې من ګور ده ډېره ښه ښځه ده خیر مې ساتي عمر دې نور کړم انشاءالله او پړونه هم د لالم پړونه یا بوکره د لالم چې ښه ډکه پکې ګرځي اوس ښځې چې دا نو بوکرې واچې ډېرې ښې ښکاري دادا اوسه پورې دې ویل چې دا دې ګوره د ښځې دې واورېدل نو ته وګوره د خولې نه ځان له شپېلۍ جوړه کړه هر طرف پرې تړلې را تړلې هلکه کله کېنه کې دا سپېمې دې ګورې عوامه ګورې چې درته نه وایم پلاره غم دله کوو که نه خو ګوره ته خبرې که نه زما په کور کې څوک دي دا بچي مې چې دیو ته زه په بد نظر ګورم نو همدا به زما نه تپوس نه کوي دا خو دا بله مډیزه څه ده دا خبر شوي نه مې راته وانلې هغه بیا د ګاونډیانو که نه یو خدا خله سمه خوځه وه ته ورڅه پیالۍ صاحب غندې که په دې نغري داداله نه بچیه مه کوه هغه مې ستا ستړې ده مینه ګرځوه غریبه ساه راپاڅېدلې دا ځایونه جارو کړله او دا کارونه ټول کوي مرچکي اصلي دین مبارک شه لکه دا دا گاونډیانو دې د خدای مسلمانانو بي بي څه دل نو له بوتلو هلکه وره ګوره تی ونی سره دا گاونډیانو ماشومو دمګری له مې بوتلو کله پردي واړه سره ګرځې او بیمار دې څنګه توکیږو دا ګوره چې په پردو وایي خیالو ساتي الله بدل خپل درکې ورشه هغه معصوم خبره نو تراشه دې خوا تراشه دې پکې نو ګوره تا ته یو خبره کوم د شپږو ملکونو پولیس ته پسې ګرځي اډون نه جوړ شوی پردی ښځې راته او بیا لا داسې په کلي کې ګرځي او پردي ماشومان هم راولي کور ته نو څوک ما ته اوس سوال راته وکړه که نه ته خو د چا په خوږو ته مړه هسې را باندې رښتیا دادا خبره کې دادا جله کوه ته ایسې میسې نشه د دې سیګارې نه ورکوم بابا خبره مې دا کوله د پوره معلوماتو که چې د کې بل سره نګاه نه درو د اغېز دی نه ټول ورځ په دې کوڅو کې ګرځي دا ټک روزګار نه کوي په ایمان هغه نعمت الله ناظر دی د ټول کلي ښځې دته معلومې دي د پلانۍ ښځې دونه بشي دي د ډنګرۍ هغې د دونه دې کار څه دی ټکې پسې ګرځي ټول عمر یې ده و پلاره نو ګوره چې په وټونو کې ما ته وټولې سواله شي که نه د خیره پنځم تعلیم خو مې کړی دی نو ما ته دلته کجل د لرې لاړ نشي ګورې زما دغلته د خیرات یې نه یې کړی دلته زما ګوره ګوپیان نه راوړې ګوپیان زه یو چاته ګوپیان راوړې په غرب دې کړلو یو خوشو کې غوښه هغه راوړه ځان سره لږه کلي جیم راواله سیده زما کې لجې د سم زړه شوی هلکه ورته دا ګوپیان رانه وړي
ګوپیان ورڅخه یو ګوپیان دا زه راوړم خو ور دي چې د نونو نه یو دوه تروړې وړه راوړي زه ګوره دا پیره نشم راوړی دادا ما سره روپۍ نشته دا کار تاسو په لمبر کو هغه په ګوله راوړو ته په وړه راوړې په لمبر ما هغه سپلی هلکه ګوله لرې لاړ نه شي دا سپلی چې دی هغه دوړوالی دلته کې پالشي له مې ورکړي دي سړي ماله لیونی کو سپلی د کوم ځای غشتي زما هغه اکثر زه پخو کي خو ګوره زما نه واسکټ او نه سپلی ګورې ولې ورکړي الله نو ستا 12 نمبر خپل د هغه وړه خپله چېرته پې راځي نور څه خو نه وایې بله خبره ونه کړې خو د سپلو او د پیزارونو خبرې دي زما په کور ای بابا یو خبر وکړمه چشمې دې څه شوې چشمې هغه ته لمه دغه ګاڼۍ ته خدایه پاکه هغې ویل لږ چکۍ را سره وکړم هغه چکۍ مې ورسره وکړې نو بیا راله یو چکۍ ګوډه راکړه ویل دا ویسه کور ته چای پکې پاخه کمال په دې کې چای نه کېږي بل هسې وخورئ دا ګوره خیال کوه دا چشمې اچوه چېرته کړي ته به ورغورځېدلې نو بیا به په ډاکټرانو باندې ګرځو زه داسې ورکوټی نه یم او نه زه بوډا یم رښتیا تا داسې بوډا ښکارم او ما ته خلک چشمې اچوه ګنې چشمې چې دونې که نو ډېر بد رنګ ښکاري